پولې ګیره مې مې وریجې د سر کې مې هم واوره شوې. ما په ډاټسن کې یو پنجره د خارونۍ ولیده. بوډۍ به هم پکې ناسته وه درنه او خوږه چې د څادر نه یو ځان له تربوزک وهلې. یوه نیمځالې ښځه هم ناسته بوکره کې ډوبه. 4 واړه 2 جنکۍ 2 هلکان ورسره. سړی مخکې ډریور سره په سیټ کې وناست. دغه کوړمه چې د مرګي له یارې ښکته راتله. بوډۍ به یې لاسو کې کلکه وه پنجره نیولې چې خارونۍ پکې اوتر ټوپونه وهل. ما چې پنجره کې دا اوتره خارونۍ ولیده یوه شیبه ورته حیران شوم او سوچ یې وړمه. د وړوکوالي څېر وختونه هم را مخکې شو ټول. خو ما ته دا کیسه هم ډېره ناشنا ښکاره شوه. ما وی د سوات متاثرینو مجیبه خلک دي چې ډک کورونه یې پرېښودي او رالوتې خپله نو خارونۍ به یې هم پرېښې وه پنجرې نه بهر. ولې پنجره که د سرو زرو شي پنجره وي آخر ولې پنجره که د سرو زرو شي پنجره وي آخر چې د خپل سر یې پرې راغله نو رامنډې وهي. خو ازادي یې د الوت په خارونۍ سود نه شي. زړه راته ډېر څه وویل ډېر بدځنې کړمه. خو چې د فکر په ډګر د عقل خواله راغلم ما ته یې وویل څه بوډا شوې خو لا پویه نه شوې. دوی چې د کوم ځای نه راغلي دي په تېښته باندې په هغه ځای کې چینارونه او مرغۍ سوي دي. په هغه ځای کې داسې ډېرې خارونۍ سوي دي. په هغه ځای کې ټول ګلان او لولکۍ سوي دي. په هغه ځای کې سرې لمبې دي غرغنډې ښکاري. په هغه ځای کې د لوګو ورېځې خورې ښکاري. په هغه ځای کې وینه توی شي او موجونه وهي. په هغه ځای کې خلک نورو نه سرونه وهي. په هغه ځای کې د ګولو د ټقا شور خیجي. په هغه ځای کې د بارودو نه سرور خیجي. هلته کې خپله خارونۍ څوک پرېښودلی نه شي. هلته د زړه قطره مرګي ته څوک سپارلی نه شي. زه یو ځل بیا د سوچ په دې ډګر حیران ودرېدم. ما ویل زه مې د دې خپل زړه سره څه وکړمه. زه خو د ماشي د وجلو هڅه هم نه کوم. د هغوی زړونه د کتو دي چې انسان وژني. د خپلې وینې حرارت خپل خاندان وژني. زه خو ملخ هم خارونۍ لره وجلی نه شم. هغه لا څنګه انسانان دي چې مارغان وژني. د فطرت حسن لولکۍ وژني ګلان وژني.